د فراه ولایت د فریدون تاریخي او لرغونې کلا. په تاریخي اسنادو کې د فریدون کلا د فراه زوړ او لرغونی ښار و چې د ځینو په عقیده د فراه زوړ او لرغونی ښار د فریدون کیانی په واسطه آباد شوی دی او په همدې سبب د فراه نوم د همده له نوم څخه اخیستل شوی دی چې د سیستان یو له مشهورو تاریخي او لرغونو ښارونو څخه و. د فریدون کلا یا د فراه پخوانی ښار د فراه رود پر غاړه له اومو خښتو او خټو څخه جوړه شوې کلا ده چې 9 نوي برجونه لري او پخوا یې ګرد چاپیره لوی دیوال، خندقونه او 2 سترې دروازې درلودلې چې د هغه وخت د پوځي جوړښت له نظره د دشمن په وړاندې یو کلک سنګر او د دې ځای د اوسیدونکو لپاره یو خوندي ځای و. د فریدون د کلا یا د فراه د زاړه او لرغوني ښار د دیوالونو لوړوالی 50 فوټه او د هر دیوال اوږدوالی 1 کیلومتر ته رسیده چې له همدې امله د افغانستان د لویدیځ په سوځونکو دښتو کې د فریدون لرغونې کلا د وخت له عجایبو څخه یوه ده چې د ځینو کسانو په اند ښایي چې دا کلا تر سکندر وړاندې جوړه شوې وي او تر 2000 کالو پورې تاریخ رسیږي، خو ځینې بیا وایي چې دا کلا ستر سکندر جوړه کړې ده، خو ځینې نور بیا وایي چې دا کلا د داریوش په وخت کې د زردشتي توریالوی لخوا جوړه شوې ده. ځینې بیا فکر کوي چې دا تاریخي کلا ډیره لرغونې نه ده، خو په عامو خلکو کې د دودیزو او روایتي عقایدو پر بنسټ دا کلا د فریدون د کلا په نوم سره یادیږي چې د یما یعنی جمشید له توکمه څخه و. په اوستا کې د سوریتون په نامه سره یاد شوی دی. د تیموریانو او نادر افشار په تاریخي لیکونو کې د فریدون کلا یعنی د فراه زوړ ښار د داوري کلا په نامه سره یاد شوی دی، خو وروسته قرار دا نوم بیخي له منځه تللی او نن ورځ دغه تاریخي کلا یوازې د زاړه ښار په نامه سره یادیږي. فرانسوي سیلانی جی پی فاریا په 1848 عیسوي کال کې دا کلا لیدلې او داسې لیکلي دي: د فراه ښار د لویو خټینو دیوالونو څخه جوړ دی چې پوښلې لارې او دروازې لري او د کلا شاوخوا د اوبو یو لوی کانال سته چې د جنگ لومړی کرښه ده. د سیستان تاریخ لیکي د امیر نوروز راتګ فراه ته پر فراه ښار یرغل کول، د ښار نیول، د خلکو برمته کول، وژل، د ولایت نیول، د ملک جلال الدین بن تاج الدین نیول او هرات ته یې لیږل او د داوري یعنی فریدون کلا نیول او ملک رکن الدین د نوموړي کلا پر امارت او ولایت کښېنول. یاقوت حموي هم په خپل نامتو کتاب کې لیکلی دی: فراه یو لوی ښار دی چې شاوخوا 80 کلي لري. د افغانستان په جنوب کې دغه ستر ښار په 1219 عیسوي کال کې چنګیز چور او وران کړ او پکښې لومړی حیوانات، وروسته یې کاریزونه او وروسته انسانان له منځه یوړل. وروسته نادر افشار هم د دې کلا یعنی ښار 6500 وګړي قتل عام کړي دي. له بده مرغه د دې تاریخي او لرغوني کلا بیا رغونه د پیړیو راهیسې له پامه لوېدلې ده. د کلا د دیوالونو دننه د شوروي د وخت د زنګ وهل سوو او سوځول سوو ټانکونو او نورو وسایطو پاته شونې ښیي چې ښایي په دې کلا کې نظامي چارې او جګړې هم ترسره شوي وي او وروسته مجاهدینو د وسلتون په توګه له دې کلا څخه کار اخیستی دی. خو په دې وروستیو کې د فریدون کلا یا د فراه زوړ ښار د معتادینو په مرکز بدل شوی او ګڼ شمېر معتادین پکې اوسیږي چې په اړه د فراه یو تن مدني فعال ازادي راډیو ته داسې وویل: له بده مرغه په دې وروستیو کې د معتادانو ځاله ځینې جوړه شوې ده، یعنې په دې معنا چې معتادانو په ښه کې ځالې جوړې کړي دي، غارې جوړې کړي دي، په سلګونه معتادان په ښه کې دي. په دې هیله چې یو ورځ حکومت ورته توجه وکړي، البته ژر باید توجه وکړي. د فراه ولایت اوسیدونکي د فریدون د تاریخي او لرغوني کلا د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو د فراه د اطلاعات او فرهنګ رئیس هغه مهال ازادي راډیو ته وویل چې د فریدون د کلا د بیا رغونې په اړه یې څو ځلې له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره اړیکه نیولې ده. در رابطه با بازسازی این قلعه چون در مرکز شهر موقعیت داره و
از لحاظ امنیتی هم کدام مشکل نداره. ما بارها به شکل شفاهی و رسمی از ولایت مقام وزارت طالب همکاری شدیم، اما متاسفانه اونا با کمبود تخصیص و بعضی مسائل مالی رو پیش میکنه. تا حال کدام اقدام عملی در حصه بازسازی و یا حفظ مراقبت آن صورت نگرفته. د فراه اوسیدونکي وایي چې په فراه کې په لسګونو نورې تاریخي سیمې هم شته، خو د فریدون د کلا یا د فراه د تاریخي او لرغوني ښار په څیر ډېرې برخې ویجاړې سوي او لا نور هم د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي، چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د یونسکو سازمان باید د فراه د تاریخي سیمو او کلاګانو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بیا رغونه لاس پورې کړي، ترڅو د یادو تاریخي او لرغونو سیمو په بیا رغونې سره د فراه او د افغانستان تاریخ وساتل سي او تر راتلونکو نسلونو پورې ورسول سي.